السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو، نن یو بل د پښتو ادب ستر شخصیت ونړېدو. د پښتو ژبې ځلانده ستوری مرحوم مطیع الله تراب صاحب د جولای په 15 2025 کال د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې د زړه د حملې له امله وفات شو. د هغه ناڅاپي مړینه نه یوازې د خوږیاڼو، خوست او ننګرهار خلکو ته صدمه ده، بلکې د ټول پښتون قام لپاره یو نه جبرانېدونکې ضایع ده. انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله تعالی له دربار دعا کوو چې مرحوم ته جنت الفردوس ورکړي. کورنۍ، دوستان او ټولو پښتنو ولس ته صبر او تسلیت وایم. مطیع الله تراب د پښتو ژبې یو له هغو شاعرانو څخه و چې د هر پښتون په زړه کې ځای درلود. مطیع الله تراب د ارواښاد مولوي رسول دوست زوی او د ارواښاد الله دوست لمسی و. هغه په 1450 هجري شمسي کال کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوز بهار د کلاخیلو په یو دینداره، مؤمن او پښتني کورنۍ کې نړۍ ته راغلی و. تراب صاحب کله چې څلورم ټولګي کې و، د افغانستان جګړو او ناخوالو مجبوره کړ چې خپل وطن پرېږدي. لومړی د پېښور بډهبېرې ته مهاجر شو، وروسته بیا کور میجنسۍ ته لاړ او د خپل هجرت ژوند یې همالته تېراوه. غربت او هجرت د هغه تعلیم نیمګړی پرېښود، خو د خدای ورکړه دا وه چې د زړه او فکر لوس یې وکړ او د پښتو ادب لوړو څوکو ته ورسېد. د تراب صاحب اخلاق او شخصیت. مطیع الله تراب صاحب د اخلاق او عاجزۍ او مهربانۍ یو ښایسته نمونه وه. هغه له هر چا سره نرمي کوله، د خلکو سره به یې په عاجزۍ خبرې کولې، هیڅ کله یې څوک سپک نه ګڼل. تراب صاحب د غریبو بېوسو خلکو ملاتړ کوونکی و. هغه په ټولنه کې د اخلاص، محبت او ورورولۍ پیغام خپراوه. دا خبرې نه یوازې د خلکو له خولې روایت دي، بلکې د هغه د شعرونو له هرې مصرې څخه هم څرګندېږي. د مطیع الله تراب صاحب شاعري او شهرت. مطیع الله تراب صاحب د پښتو ژبې یو ډېر زړه راښکونکی او د خلکو له زړه راوتلی شاعر و. د هغه شاعري د دردونو، مینې، وطنپالۍ، پښتونولۍ او خدای یاد ښکلی امتزاج و. د هغه شعرونه په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټیک ټاک او د مشاعرو په محفلونو کې ډېر محبوب و. خلکو یې شعرونه د خپلې ژړا دوا بلله، ځکه چې د تراب صاحب شعرونه له زړه نه راوتلي او د زړه خبرې وي. د هغه مشهور چاپ شوي کتابونه دا دي: سپین بغاوت، غبار پر هندارو، للمي ګلونه، د کاڼي اوبه. هغه د پښتو شاعرۍ د سپین انقلاب شاعر و، ځکه یې تل سپینه، حقه او د رښتیا خبره کوله، نه یې چاپلوسي کوله او نه به یې دروغ ویل. وروستۍ کلونه تراب صاحب په خوست ولایت کې د خپل کاروبار او روزګار ترڅنګ تیر کړل، خو شاعري یې هیڅکله نه پرېښوده. تراب صاحب د ژبې، کلتور او پښتونولۍ نه یوازې د شعرونو په ژبه دفاع کوله، بلکې په عمل کې هم یو باعزته، صادق او رښتینی انسان پاتې شو. نن د سې شنبې ورځ د جولای 15 د 2025 کال د پښتو ادب د یوې ښکلې دورې پای شو، خو د تراب صاحب یاد، شعرونه او پیغام به تل پاتې وي. الله دې هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي. کورنۍ او ملګرو ته یې د زړه صبر غواړم او الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د هغه د انسانیت، پښتونولۍ او محبت لاره تعقیب کړو.